تازه او بد خبر له ریحان صاحب وروسته بل ریحان هم را شهید کړ. څوک و او ولې دا کار وشو؟ آیا د وژلو پړۍ چا ومنله؟ اشرف غني او نجیب ننګیال څه وویل؟ ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم، وخت په خیر. ستړي مشئ. د ویډیو د پیلېدو د مخه زموږ چینل ملت پلس در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د یادونې وړ ګڼو دښمن په هیڅ نوع نه غواړي په افغانستان کې د سر سړی پاتې شي، تر څو بدو ته قانع کوونکی ځواب ووایي، د هر چا سترګې ورخلاصې کړي، حق ووایي او حقدار ته حق وغواړي. دلته هغه څوک له منځه وړل کېږي چې په ملت کې محبوب وي، هر غږ د ملت په زړه کې ځای نیسي، هغه ځکه قتلیږي چې ورسره د ملت غم دی. په هر حال افغانستان کې هره ورځ ویرونه او وفاتونه وي، خو نن بیا له شور او ژړا ډکه ورځ ده. تازه خبرداری چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي نن ماښام د پلازمینې کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د یو جومات په ساحه کې دننه چاودنه شوې چې د دغه جامع جومات خطیب محمد ایاز نیازی پکې وژل شوی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل د جومات او د ځای پر ځای شوي بارود چاودلي چې له کبله د خطیب ایاز نیازي په ګډون 3 کسان ټپیان شوي دي. همداشان د افغانستان حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني BBC ته وویل په روغتون کې د محمد ایاز نیازي درملنه روانه ده، خو وروسته ښاغلي آریان پر خوا له رسنیو اعلان وکړ چې نوموړي ساه ورکړه. په دې اړه نجیب ننګیال وایي د خدای په کور کې د الازهر څخه په دکتورا لرونکي دیني عالم باندې برید کفر نه دی، نو څه دي؟ مولوي ایاز نیازی سوچه دیني عالم و، حتی له سیاست یې کرکه کېده او د مسلمانانو د نفس په تزکیه او اصلاح ټوله توجه وه. د نیازي لویه ګناه دا وه چې جومات په کابل کې وه، د وزیر اکبر خان مسجد امام و، د شاه فیصل امام نه و. ګناه یې دا وه چې له الازهر مدرسې فارغ و. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د دغه برید د غندلو پر مهال وویل پر جوماتونو، تاکاییو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د تروریستي بریدونو کول بشري ضد جنایت دی. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.